बात तो ये सब अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि आज जो कमेटी है उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बात पेश की कि शराब में अगर खास मकदार चीनी की डाल दें तो वो जायज़ होगी। क्या बात क्या है? ना अच्छा, किस चीज़ की? जैसे शराब जो है शराब में आप अगर मछली को डाल दें फिर सिरका बन जाएगा, ठीक, फिर ये शराब नहीं रहेगी, और वो जायज़ हो जाए। ये जायज़ होगा। और अगर उसमें चीनी डाल दें? नहीं, चीनी का मैंने बात नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो दغه ویډیو تاسو وکتله. ها زه نه پوهېږم یار څه نوي نوي نظامونه به یې خو دا په دې خو والله زمونږ دا سماعتونه حیران شو چې مطلب په شرابو کې مایع واچې نو هغه بیا حلال دي وایي مولانا صاحب وایي. پکار دا ده چې د دې خبرې تصدیق وکړلی شي. دومره میډیا والا ولاړ دي او کلیعام میډیا ته ویلی کېږي چې مطلب په شرابو کې مایع واچولی شي نو هغه ته بیا تپوس کوي چې که چیني پکې واچوي نه وایي صرف مایع. نو دا خو پکې خلک مایع ارته وي او بیا د مایع نه پس چې کوم دی نو څه چل کوي داسې به هم چیک کوي او بس دا خو دا ټول قوم به شرابیان شي بیا نو. والله زمونږ ذهن کار پرېږدي کوم ځای چې زمونږ د زده کړې ځای او د کومو خلکو نه زمونږ توقعات دي چې یار دوی نه به مونږ څه زده کړو چې هغه دارنګې خبره شروع کړي نو زه نه پوهېږم یار دې ځای کې څه ورته وایي د لفظونو هغه قحط مونږ سره راشي. دا سیاسي خبرې نه دي او نه د سیاست په توګه باندې هم به حیثیت د یو مسلمان به حیثیت د یو باضمیره انسان پکار ده چې د دې خبرې تصدیق وکړی شي. نور زمونږ ډېر محترم علما کرام چې هغه د دې خبرې تصدیق وکړي چې یاره څه وجه کېدلی شي د دې خبرې مقصد څه و. پکار ده چې دا خبره واضحه شي چې ټول قوم په دې باندې پوه شي که نه دا خو به ډېره ګرانه شي یار خو د دې وضاحت چېرته ونه کړلی شو. ډېره مننه.